بسم الله الرحمن الرحیم. د 80 عربیک ټیچر ټیسټ په 13 اپریل 2025 د هغې کې عربي کم پورشن چې دی د هغې ام سی کیوز او انسر ستاسو سره شیر کومه. اولنی ام سی کیوزو ډیش القمر فی السماء، په دې کې اسم اشاره چې دا هغه ولګوئ نو دا ذالک القمر فی السماء، ذالک چې دا قمر دا مذکر دی نو ځکه بعید دی، ذالک اسم اشاره دی د پاره رااله. دویم ډیش شجرة علی الجبل، نو تلک الشجرة علی الجبل، شجره مؤنث دی او تلک دا اسم اشاره ده د مؤنث بعید د پاره. دریم قدم فکرة انشاء دولة اسلامیه، د اسلامی ملک مطلب د پاکستان فکر چې دی هغه چا ورکړی نو دا علامه اقبال چې دی دا فکر چې دی ورکړو چې مسلمانانو دپاره جدا ملک چې دی هغه پکار دی. څلورم شاهقة معناه بالاردیه، د شاهقه معنی په اردو کې څه ده نو دا دی بلند و بالا. پنځم الرجلان بکسر الراء و معناه بالاردیه، چې رجلان کله دا د را په کسرې سره شي نو د دې معنی څه ده، د دې معنی ده دو نو پاو، دواړه خپو ته ویل کېږي. شپږم البرید معناه بالاردیه، د برید څه معنی ده نو د برید معنی ده ډاکخانه. اووم نمبر ام سی کیوز دی دعا الفلاح ابناءه، زمیدار چې د خپل زامن راوغوښتل نو دا کومه جمله ده، دا جمله فعلیه ده ځکه چې دعا دا د فعل نه شروع کیږي، دا جمله فعلیه ده. اتم نمبر ولد فی سجستان و مات فی اجمیر، څوک په سجستان کې پیدا شو اجمیر کې وفات شو نو دا معین الدین چشتی رحمه الله. او نهم الغداء تستعمل لی، غدا دا د کم ټیم خوراک ته ویل کېږي نو غدا چې دا د ماسپښین خوراک ته ویل کېږي. 10 نمبر دی الحبور معناه بالاردیه، حبور څه معنی ده، د حبور معنی چې دا سیاهي هم راتلی شي او دې کې بل یو اپشن چې دی هغه خوشي هم دې کې ټیک کیدی شي، تاسو وګورئ چې کوم یو ډیر صحیح دی هغه کمنټس کې بیا شیر کړئ. 11 نمبر دی فی السنه ډیش فصول، په کال کې څو موسمونه دي نو دې کې 4 راتلو 4 فصول. او 12 نمبر زموږ سره دی فاذا انتهت اوکارها، فاذا ډیش اوکارها نو په دې کې راتلو انتهت. 13 نمبر دی کانت غزوة بدر فی، غزوه بدر کله او په کومې میاشت کې وو، فی شهر رمضان، د رمضان په میاشت کې. 14 نمبر دی ولدا فی، یعنی په 1876 کې څوک پیدا شو نو دا قید اعظم په 1876 کې چې دی هغه پیدا شو. او 15 نمبر دی وقد حکم العرب بلوچستان فی من القرن السابع الى القرن العاشر، یعنی په بلوچستان باندې د 9مې صدۍ نه واله د 10مې صدۍ پورې دا حکومت چې دی عربو کړی دی. 16 نمبر زموږ سره دی وجد فی بلوچستان اکثر من ډیش عنصرا فلزیا و غیر فلزی، په بلوچستان کې زموږ سره د 50 نه زیات چې دی هغه زموږ سره معدنیات دي، هغې کې داتی دي او غیر داتی دي. 17 دی کان زکریا علیه السلام خیاطا، زکریا علیه السلام پیشه چې دا سو زکریا علیه السلام دا درزیو. 18 نمبر خرج الامام الغزالی من نشابور الى العسكر العام، امام غزالی رحمه الله د نشاپور نه کله وته نو دا وته په 1878 هجری کې. 19 نمبر توفی فی سنته، په 1897 کې څوک وفات شو نو سید جمال الدین افغانی دی په 1897 کې چې دی اسوي کې پیدا وفات شو. او 20 دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، دا آیات مبارکه دا په کم صورت کې دی نو دا په سوره انبیاء کې دی آیت نمبر 107. 21 نمبر دی ولد حسان بن ثابت فی یثرب، حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې دی کله پیدا شو په مدینه منوره کې نو دی تقریبا 563 عیسوي کې چې دی پیدا شو. او 22 نمبر زموږ سره دی فی المصیف یکون الظل خفیفه، نو په دې ډیش کې سره راځي الظل سوري پکې راځي. 23 نمبر الخوخ معناه بالاردیه، خوخ معنی په اردو کې څه ده، خوخ ویل کېږي آړو شلتالو ته ویل کېږي. او دې کې دا 24 نمبر چې دی ظل شریح قاضی الکوفة فی سنته، شریح رحمه الله چې دی دا د کوفې قاضي کله جوړ شوی دی، دا په 50 هجری کې دی 40 کې دی
60 کې دی او که په 70 کې دی. دې باندې زه شور نه وم، تاسو یې چیک کړئ او کمنټس کې چې دا مو سره شیر کړئ. او 25 نمبر دی ولده فی عمان و مات فی البصره. په عمان کې پیدا شوی دی او بصره کې وفات شوی. دا څوک دی؟ دا امام خلیل بن احمد الفراهیدی رحمه الله دی. 26 نمبر دی النظرات کتاب لی. نظرات دا د چا کتاب دی؟ دا د المنفلوطی. المنفلوطی چې دی دا د دې شاعر چې دی د کتاب دی. 27 نمبر دیش دی للرابطة الاسلامی 21 عضوا. د تنظیم اسلامی چې دی څومره ارکان دي؟ نو د دې 41 چې دی ارکان دي. 28 نمبر دی ولدا مخدوم هاشم. مخدوم هاشم چې دی کله پیدا شو؟ نو دی په 1692 عیسوي کې چې دی پیدا شو. او 29 نمبر دی اشتهر بلقب حسان الهند. د حسان الهند چې دی دا د چا لقب دی؟ دا تاسو هم وګورئ کمنټس کې چې دی مو سره شیر کړئ. او 30 نمبر دی انا ضمیر. انا چې دی دا ضمیر دی، خو کوم ضمیر دی؟ نو انا ضمیر منفصل دی.